صاحب چې شروع یې کړله یو زاړه بوټان یې درلوده اوس نام خدا مټر لري ای هی کشفاش ای هی خدایا داسې وخت به وي چې زه سندرغاړی سم او زه ودو ته دعوت سم چکچکې به راباندې کوي ګلان به راباندې اچي اوس خو زه خپله د انجونو مکتب خولې ته ځمه صاحب دغسې صاحب یو سترګه غړومه هغه وخت به خپله انجونې راځي او ما ته به وایي چې کتابچه راکړه چې زه یو امضا کړمه درته او زه به وایم چې قلم نه لرم هغه ووایي چې دا لفسرین واخله امضا یې کړه مگر ما ته د کاکا زوی مې هم سندرغاړی هغه وایي ته استعداد نه لرې بې سوره یې بې لۍ موسیقي سر غواړي لۍ غواړي طرز غواړي ای 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 غم زندگی ای 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 شده بد نه دی آهسته آهسته کیږي ای غم مفلسی کچھ کو دے مشورہ ای غم بیزنی ای 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 مګرم زما داسې شعر خوښېږي چې په هغه کې صاحب روغني ډوډۍ پلو وي چلو وي ای هی څنګه شی ویلی دی دلته ما یو شعر جوړ کړی دی ای هی سبزی چلو پختم به میمان میں ہے سبزی چلو پختم به میمان میں ہے آتش کی نیز در دیگدان میں ہے سیر چوب صدوانی می خرام خاک به سر چوب درختان میں ډېر عالی شعر باید لرګي ولري شعر باید آتش ولري شعر باید دیگدان ولري زه دغه سندرې زما خوښېږي خدای وکړي چې زما د کاکا زوی راسې ما ته یې ویلي چې زه به اصلي موسیقي تا ته در وښیم او زه غواړم چې لکه چې راغلی ای شکر خدای ولې نه راځه شکر دی زما استاد دی زه دته ګورې السلام علیکم د کاکا زو السلام علیکم هېڅوک نه یاست هلته مې کوټو کې کتل هېڅوک نه ورته چیرې تلل دي مور دې چیرې ده کور دې چیرې ده پلار دې چیرې ده یو هغه خو ټول تللي سرای نیلامي ته سر سودا اخلي مهرباني صاحب راځه دا یو شعر دی صاحب چې ما په خپله جوړ کړی دی صاحب ما ورته سندرې پکې ووایم اوس غواړې چې شاعر ومسې شاعري م زده کړې نه خو د هغسې ځان سره مو ویلي دي سهار مې ستا سندره په راډیو کې واورېدلې واقعا چې ډېره ښه سندره وه صاحب دا لومړی ځل و چې واجب نه هره ورځ یې اورم مګر صاحب ما ته یو نوی احساس را پیدا کېږي نو ما تصمیم ونیوی چې زه باید د خپل کاکا زوی شاګرد سم او هر رقم کېږي چې ته باید ما سندرغاړی جوړ کړې بې له دې هېڅ لاره نه لرې قربان مبارک فکر څه وخت درته پیدا شوی دی دوه کاله د مخه چې مې درته وویله چې ما راسه بس مشکو تمرین وکړې چې سندرغاړي تا نه بابا زه استعداد نه لرم مګر اوس صاحب اوس زه دا استعداد په ځان کې وینم اوس چې څنګه استعداد اوس ګوره صاحب ما صاحب کم دغسې هغه خاندان چې دی هغه چې وایي به منی مې نگاه سر عاشق شدم صاحب ما داسې جوړه کړې ده به منان روغنی سر عاشق شده دیگر طاقت ندارم کفگیر قاشق شده به دنیا خوردنی زیاد از گل من مگر تاب برده الوا از دل من مپرس ای یار نانی از دو پیازه دل جگر دسوردار نیست از جل من به منان روغنی سر عاشق شده ځان سره تمرین کوم مګرم انسان باید بې استاده صاحب هېڅ ځای ولاړ نه سي بې رهنما بې استاد خو صاحب نه کېږي صاحب اوس نو صاحب هر څه چې کېږي د خدای په لیاز ستا د قسم یې صاحب ستا د اولادو په سر قسم ستا د صاحب وایم د کوچنیانو په سر قسم ستا د هغه معشوقو په سر کې چادري ته چې تا ته راتلې صاحب ما ترې را زده که صاحب هر څه چې وایم زه خو درته وایم چې په تا کې د سندرغاړي استعداد نشته راسه بله وکړه راسه دغه تمثیل زده کړه نه تمثیل ورکه صاحب هغه هېڅ ډوډۍ نه لري صاحب تمثیل چې وکړې بیا یو دانه ګل به درکړي صاحب بیا هر ځای چې ولاړ سې پروګرام تېر کړې بیا هغه مؤسسه موټر هم نه درته راسي تر 10 بجې پر سړک پورې ولاړ یې مګر هم خاندان ښه دی صاحب چې هر څوک دې په احترام باندې وړي صاحب پلو درکوي چلو درکوي سندرې دي چککونه دي څه درته ووایم زه چې تا ته ګورم خو ته استعداد نه لرې لرم یې صاحب په خدای استعداد وایم ځان مړ کوم
صاحب ما دا تصمیم نیولی دی چې زه سندرغاړی نسم زه مرګ موش خورم دا کار کوم صاحب بس زه څه درته ووایم والله زه هېڅ نه پوهېږم هر څه چې کېږي ستا سره څنګه دغه احساس پیدا شوی چې تا حتمي و ضروري باید سندرغاړی سې حتما صاحب زه فکر کوم چې دې سړي ته کم دماغي خلل پیدا شوی دی ناروغي ورته پیدا شوی ښه یعنې ته غواړې چې حتمي سندرغاړی وایم ولې نه صاحب حد دغه اندام دغه استعداد دغه نور څه وایې صاحب اوس هر څه چې وایې ځان د بم واچولې صاحب کراټه پراټه مراټه هر څه چې وایې وایې زده دې ښه یعنې ته غواړې چې په رښتیا سره سندرغاړی شې اوس ښه قربان سم اوس نو په یوه شرط زه غواړم چې ستا سره مشق و تمرین وکړم وای خدای دې مخ هر شرط زما منظور دی خو شرط لري وایم شرطونه ووایه اول دا راته ووایه چې ته سهار پر څو بجې د خوبه کښېنې سهار صاحب زه پر 9 بجې د خوبه راکښېنم دا دی راس اوس نو فکر ورته وکړئ یو سندرغاړی د سهار پر 9 بجې د خوبه کښېني هېڅ کله ته نه شې سندرغاړی کېدای پر څو بجې سندرغاړی سهار وختي د خوبه کښېني مشق کوي تمرین کوي د ځان سره او ته پر 9 بجې د خوبه کښېني بیا نو وظیفې ته څه وخت ځې پر څو بجې راکښېنم ته هر څه چې زما استاد وایي زه هغسې کوم ته که غواړې چې په رښتیا سره سندرغاړی شې بلې صاحب نو ته مجبور مکلف یې چې د سهار پر 15 بجې د خوبه څخه کښېنې وایم سر نه زه وایم د ماښام پر 12 بجې باندې راکښېنم صاحب بیا نه بیده کېږم یو ځای یم ځمه صاحب خدایي چې چوکیدار کېږم صاحب ډېر ښه راشم قربان استاد جانه مهرباني وکړه کله چې سهار ته پر 15 بجې د خوبه راکښېنستې اوس راځې به دلته پر دا کوچ باندې به کښېنې یا پر یو چوکۍ یا پر دا میز باندې څنګه به کښېنې چارزانو به کښېنې چارزانو دا کومه خبره نه ده چارزانو دا هغسې دا چې کښېنستلې لاسونه به دلته یږې پر دغه ځای دغسې به کښېنې ډېر اړین پوه شولې مهرباني بیا به نو ته شروع په مشق او تمرین کې څنګه پوه شولې مشق و تمرین علاپ به وایه علاپ یعنی پس له دې باید زه د لعاب وخورم د کچالو د غوښه او میوه او د علاپ به کوې علاپ پوه شوم علاف یعنی بل شی ونه خورم علف بخورم چې اواز مې خرابوي ډېر عالي سبزیجات خورم صاحب ګنده نه خورم پالک خورم غوږ ونیسه ډېرې خبرې مه کوه علاف دغه ته نه وایي چې ته دغه وخوره رشقه وخوره یا کچالو وخوره یا پلانو زه تاسو څه وایم علاپ به کوې علاپ یعنې دغه چې د ځان سره به مشق و تمرین کوې بس ناست به د ځان سره به مشق و تمرین کوې غوږ راته ونیسه ګوره تا ته وایم غوږ ونیسه چې زه څه درته وایم پوه شولې د ځان سره به مشق و تمرین کوې بس تر هغه ساعته پورې به مشق و تمرین کوې ښه په مزه مشق و تمرین به کوې غوږ ونیسه زه خبرې درته کوم ته مشق و تمرین وخت لا نه دی رارسېدلی پوه شولې نو کله چې دې په مشق و تمرین ما شروع وکړله هېڅ خبرې به نه کوې پوه شولې مشق و تمرین به دغسې دوام لري بس دوام به لري داسې په تیزۍ خپل مشق و تمرین کوه پوه شولې تا ته ګوره که هر څه ما ته غوږ ونیسه زما خبرې خلاصې بیا ته پوهېږې خپل مشق تمرین صحیح هر څه چې در باندې راغله ته به یوه خبره نه کوې پر سترګو سترګې به دې پټې پر سترګو بس مشق و تمرین ته دوام ورکړه که هر څه پېښه شول هر څه در باندې زلزله هم وشوله د خپل ځای به نه شوه خپل مشق و تمرین ته به دوام ورکړې پوه شولې که نه شولې پوه پوه شوې پوه شولم د خدای په امان زه نو ولاړم بس مشق و تمرین کوه ښه په مزه یې کوه آفرین دغسې شاباس آفرین د خدای په امان خدای په امان تشکر نن ډېر ناوخته شوی دی زما استاد ما ته ویلي و چې باید په 6 بجې راکښېنې او زه پر 6:30 بجې د خوبه راکښېنستلی یم باید چې زه خپل
تمرینات شروع کم. چارزانو janana premiste jananatum na 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 jananatum janana tata wain sare ga ma pa da ni sa ni da pa da ni sa pa da نخور نمور مجنون ليلاي الواي مجنون ليلاي الواي مجنون ناشخ بريمرزي جنانتم سيا زلفان زلفي چنگ ماهرنگ زلفي چنگ جنانتم پیران میرا بريمرزي جنانتم دا چې پوه شو یو ملا یو ډاکټر یو چاته یې بوځئ